درناوی کوم خو په اتم کې مې سبق ځکه پرېښودو چې ناجوړه شوم ډېر ښه کار دې کړی دی ایله د سړیتوب کار دې کړی دی موږ د ستا غوندې د ناجوړه استادانو سره زده کړي د لایقو دغه چې ده چې څه ویل د لایقو زرینه بیبي فلحال به موږ تاسو له 600 روپۍ تنخوا درکو کله چې فیسونه سیوا شي نو ستاسو تنخواګانې به هم سیوا کړو ځواني نصیب شه ټیک ده جی ما ته منظوره راغله د قابل استاد دلته پته لګي بل ورځ د سکول افتتاح ده نو د افتتاح به ته خامخا راځې قدم راواخله ناسته ده ټیک ده جی ما تاسو اجازت ده نو یې تم ځې سه سی به نه زه یې جي ځواني نصیب او رښتیا اوس خو به ځي خامخا به دا وله سیده کور ته ځه ښه ځه د مخې ځه ناسته ځه لا دې مړ شه لا دې مړ شه ځه دا خو د خیر سره برتي شوه که نه بلکل سر کاکا جي بلې لواز کما आवाज का होता वर्षा जर का शाबा السلام علیکم سر وعلیکم السلام وعلیکم السلام کینا ولکه ته څه پوښتنه کوي ته پلیده ماما ته لګې پلیده سبق دی ویلي جی ویلې سبق دې څومره پورې ویلي لسمه پورې بس نشو کنه اتم تا ته چا ویلي چې لسم وایه اتم به دې ویلي نو اوس به مې برتي کړي څه کوې ولې نو چې اوس لسم یې کړی دی نو تپوس وکړه څه کوې ټیک دی جي تاسو سبانه راشئ جي سبانه مدا زه سبانه څنګه راشه لسم یې کړی اتم یې نه دی کړی تاسو تللی شئ جي اوس خاص سبانه بس راشئ تاسو برتي شوئ جي دا کاغذونه به زه وګورم تاسو سبا راشئ جي ځئ جي یا لکه تا نه زه یو تپوس کومه د سکول مالک زه یم او که ته او تا ته دا کاغذونه وایي د سواد بوتار دی زه مال بلې لواز کوم سر کاکا د خدای خاطر که دې سړي نه ما خلاص کا زر دا مخوږی را باندې بدې لګي ځه شابه سخل کاکا او سخل کاکا تا خدای ځواني مرکه دا څه بلا ده دلته نه نه پرېږدم وایم رکوم دا د چپړاسي توب لایق نه دی السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام علیکم زه کېناستی شم جي نو چې ستا خوښه ده نو کښېنه جي خپل ځای دی څه دا بده خبره خو نه ده به کښېناستو خبرې کوي او که په ودرېدو خبرې کوي دا ستا خپله مرضي ده یو تپوس به ترې وکړم تاسو جي سبق ویلی دی جي بالکل څومره ولیکه که نه نو ته نسیږه نو بس بیا پاسېږه دا دې څه کوي اتم نه اتم فعل مونږ اتم فعل ځکه جو د څه کړي نو غلط کار دی ولې کولو نو څنګه برتي که مړه کمزوري ده که نه کمزوري ده تاسو جي اتم یې نه دی کړی که نه ډاکومنټس هم راوړي دي خپل جي سبا به خامخا راوړم 50 میخې وله ما خسي کوي ښه جي بس تاسو سبا راشئ سره د ډاکومنټس جي مالک زیمه که نه مالک زیمه خو خبره ده وکړه خیر دی مالک زیمه او خبره دی کوي نو سی کړي ملا زه ملا هغه د و جي نه پته ولې چې انپړه دی نو شرمې مو سر کاکا جي وای وشا السلام علیکم وعلیکم سلام خیر دې سکول کې به واړه کله داخله وای پهله تاریخ نه دا انګریزي سکول دی که نه نو ولې د اردو دی څه ویم د کراچۍ نه یم پکې استادان یې راغوښتي دي او یو پکې انګریزه هم ده ښه بیا خو به زه خپل واړوم دې سکول کې داخله وم ولې السلام علیکم زه له خیره ماشومان به شروع شي او زموږ نن به هم روان شي څه سخره پورې خنداګانې کوي او هر دا ته غوسه کېږم ولې زه دروغم تا پسې غلط حرکت کړي بوله یې که نه څه دې وویل ته خپل خانه ته بوله یم شکر وباسه چې دې کور ته مې ناوې راوستې او داسې ښایسته ځوان په نصیب ورسېدو یم پلار د سکول څه پرانیستو چې په لور کې م قبر راغی یو خدایه نو ما څه وویل بد مې وویل چې ته به م څه ویلي چې بله خبره نه کې ګورال د سکول کې ما دپاره مایکري نه وه چې چپړاسي ولګولم د سکول ټولې جنګه ما پورې خاندي وای خدایه نو تا کوم د ښار ټول کالجونه ویلي دي چې افسر به دې والي خو چې څه یې نو وایي ته دا کینچي جبه دې خاورې شه زما په مخامخ زما لوس پکارې کې وای ما ته پته ده چې ولې ما ته ستغې سپورې وې په سکول کې یې وانه غشتې که نه په زړه دې اور بلیږي زما مور ته ویم بلا دې پرېږدي ستا د پلار په سکولو شکر دی دومره ځمکه مې شته دی چې ګزاره م پې کېږي تا خو څه زما مور پلار پسې راغشتې ده سکول یې څه پرانیسته چې په تا اور بل شو ویم اور ډوبل شي ستا په مور اور ډوبل شي ستا د پلار په سکول په ما به ولې اور بلېږي که به داسې شوه که نه نو یو نه یو ورځ به ته دا کور پرېږدم وای ویم دا اوس په انتظار یم چې کله به روکېږي ویم مورې ته کار کوې که نه خو زما ناوې بل چا ته نه ځي ای بړینګه اخر د ښځې شوې که نه ګوره ته نورې خبرې پرېږده کور ته لاړ شه کور ودانې راوله چې دا افتتاح وکړو ځواني دې نصیب شه تر هغې به میسان هم راغلي
وایم زما کنه زوی خو مې کور ته ولیږلو کنه ما ورته ویل چې ښه صفا کپړې به واچې مې داخل د دې سکول چورمین او ډاکټر مې چورمین نه چیرمین او ډاکټر نه ډایرکټر به ورته وي په شرمونو به مو شرمې که د بل چا مخې داسې وي او دا ټایم واچوه چې کور ته لاړ شي تیزندي اجي مړه لري که سړي د مړی خفه کوي ښه بس زه یار اوس به هغه اخبارواله راشي هغې له د چیو بندوبست هم کوم یاره په خدای اعتبار کوي که نه ویم ډېر د کار سړی خو سیوا زمانه بل چا نه پېژندلې قدم را واخله نو ودرېږه بغیر پیسو څنګه قدم در واخلمه پیسې خو را که نه څومره پیسې بس دغه یو 3000 روپۍ ده یالکه تا نه یو تپوس کوم میخو پیسې خو ولګېدې دا د پنځمې میخې په پیسو مې شروعات کړی دی په 500 به کار ونه چلېږي نه د سکول افتتاح کې څه د چولو د چابړي نه په 500 به کار وچلېږي شرمیم او که نه یاره دا څه مصیبت دی مله یاره دا پتلون دی د پتلون سره څوک ویم غږم درته نشم کولی که نه د بې تعلیمه نه د پرنسپل جوړ کړی دی نو بس په دې درته څه ویم هم نه بس دا یو کمال دی کړی دی واله همدغه 3000 روپۍ مې په جیب کې دي بس دا ته واله نو ونیسه وشماره 3 دي پوره بس 3 دي داسې لګې ته وایې چې دا زه در نه خورم خدایه پاکه څه تا نه یادومه چې ته یې رانه خوري خو چې پکې څه پاتې شوي نو بس بیا یې مال واپس راکړي بس ټیک ده ځه خبره خو نه ده پیشو د خدای لپاره مه ګنني دا 2000 د ما بدولته او دا 1000 روپۍ به په میلمنو باندې خرچ کړو جی واو اوس به مزه کوي که نه ډېره نه ته ما ته دا ووایې چې دا پشم د غوږ کې ولې کېښودو څه واده له خو نه روان نو تا ته څه پته ده تا خو ټول عمر څپېږې تپلي دي اخر افتتاح ده غټ غټ خلک به راځي چې دا تروبې لګي نو وایي چې د شاګل مې خو ولا زوم راغلی دی څه به ته او څه به دا تروبې وي خوارله ځکه نه زویه زه نه ناوخته کېږي در باندې ویم ښځې ته ډېر وړاندې وړاندې مه کېږه سترګې مور ته تللي د نظره دې نه کي وی زما دومره قسمت چېرته چې دې به ملا د نظره شي زویه خبره ده نه هېره نه شي ښه نه هېرېږي ودرېږه څه خبره هسې مور مې ویل که نه وایي چې کله په واپسۍ کې راځي که نه نو په جیب کې ځان سره کیکونه راوړه نو خوار اروا خوار ځای کې ځان ښایي دا سپورې ګېډې غوړل ما د پلار په کیکونو ونه روله ګورې ما له د سره روړې پلار ته مې وایه سم ډېر به درکړي ویم ته غم مه کوه که مو نه غم که نه چا له وکړ ډېر راوړه ای برینګه اخر د خوا کې سوړی در باندې وشو که نه ای د توتنې پلاره کوټې نه راوځه که نه ودېږه دا پټکې سمومه نو بیا دزو زما تاسو ټول خو تیار یې که نه کږه واخله پلاره مونږ تیار یو بس ستا انتظار دی ځئ د خیره ځئ چې ځو د خیره ځئ مخکې شه ځئ پلاره ته ما ته وګوره څنګه ښکارم ماشاءالله ډېر ښکلی ښکاري دا راته وایي که نه چې اتر خو دې په ځان ملګري دي که نه ګوره ټول اخبارونو والا به راځي تصویرونه به وباسي نو چې د تصویر نه خو دې د عطرو بوی ځي که نه پلاره د مرغوب عالم د عطرو پشمونه مې په دواړو غوږونو کې لګولي دي افرین شابه ځئ مخکې شه ای د توتنې پلاره ما ته وګوره زه د سکول مالکه ښکارم که نه نو کمله لاوې ښکاري ناوې ښکاري وایم چې ډولۍ ولا ته سوال وکړم چې ډولۍ راولي او په ډولۍ کې دې بوځم وجه خدای نیکبخت دی یا الله دا په څه دی اړولم دا څه شی دی دا څه دي مخکې سمه دی مخکې څه پوندې خو د صفا کړي دي که مخکې څه چې پوندو ته دې وګورم چې صفا دي و که نه نه دا کیسه ده وی څه ډولۍ روانه ده څنګه چې راکوزي کوي راغلی په خیر راغلی جی په خیر مبارک دې شه مبارک دې شه مبارک دې شه میډم ویلکم یا لکه تماشه زه تا نه یو تپوس کوم او دې خبرې ما ته جواب راکړه
تا زما کورودل سره په انګریزي کې خبرې وایو کې او دا دم دی وایو دم نه جی میډم دا د عزت نامه ده ما ورته په انګریزي کې هرکلی وویلو ځواني نصیب شه نه نه اخر دومره خو په انګریزي زه پوهېږم اخر د 15 چومې خو مالک پاتې شوم څه ګپ خو نه دی که نه خو چې خبرې مې دا کوله که نه چې لږه بده غوندې خبره ده که نه په د دوو زنانو سره چې خبرې کې قدم لا واخله و ځواني نصیب شه زما رواندار ده خواهی بیبی او کاکاجی سخر کاکاجی مبارک شه یاره چې غټ کوټکي او یم ستا د دې ملا نه راته وکړم د کونټرو غله نو مولا دې خیر کا خوله دې ماتېږي چې څه به راته وایي ویم د ځان نه سم ورګه د ځان نه جوړه که سمه ورګه پرنسپل صاحب جی ما وی جی مثانې م راغلی دي اخبار والم دننه ناست دي که ستاسو خوښه وي نو دا افتتاح به شروع کړو دا راته وایي چې هغه ډول والا راغلی دی که نه ډول والا خو چې څنګه افتتاح وشي که نه بس ټینګړه به واچو ټینګړه خو به خامخا چې اخر سکول دی څه ګپ خو نه دی ځه وړاندې شه راځئ جي راځئ ودې که صبر که ډولۍ روانه ده زه ته نه مخکې کېږم وړاندې شئ جي مخکې شئ جي راځئ वेलकम मैडम زهیري مشه زهیري وی پروردګار ویم د خندا چلم نه درځي که نه ته توتنې پلاره سیدي په اسمان ورېځې راغې چېرته باران ونه شي هغه څپیا کې به ټولې لمدې شي ته توتنې کور ته ولېږه چې څپیا کې راکوزې کړي بارانه ویم که دا خلک نه وي که نه دا خوله مې دله په سوک کګوله په دې خودي مې نه ما محترم پرنسپل صاحب دا افتتاح به شروع کړو دا محترم څوک دی محترم د عزت نامه ده که نه ځواني نصیب شه پوهېږم سړیا پوهېږم دومره خو پوهېږم اخر د 15 تومې خو مالک پاتې شم څه ګپ خو نه دی قدم را واخلم ملا میډم راځئ په دې کینټي باندې دا پیته پرې کوي ځه مخکې شه چا مخکې ځه چا ای خواهی بیبی دا پیته پریکا ای خواهی بیبی سخر کاکاجی مبارک پرنسپل صاحب ګوره ته ځواني نصیب داسې کار وکړو چې دا میسانې او دا میلمانه به سټاف روم کې کښېنو چې چیوس کي هغه اخبار والا دننه ناست چې ستا انټرویو وکړي دا بس نه اوس دې سړی بد ښکاري دا بس وخت ختم معافي غواړم جي بس دا اوس د دې کار ختم شو جي دا لکه ونیسه راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام کینی ځواني نصیب شه تاسو خو چې یو بسکټ وخوړل که نه او جو ډیره مزه وکړه پرنسپل صاحب تاسو کې څوک دی جی دا شاګل خان صاحب پرنسپل دی جی تاسو سره لیدلو شو ډیر خوشاله شو یو خبره ده پرنسپل صاحب د پټکی سره سکول کې اصل کې خبردار کړه څه وخت ما میخي ساتلی د پرنسپل صاحب مقصد دا دی جی چې زمونږ دا سکول انګلیش میډیم سکول دی او مونږه استادان هم دې دپاره د بهر نه راغوښتي دي نو د انګریزۍ سره مونږ خپل کلتور خو نشو بالکل دا څوک دی تماشه ولا شول دا زما زوی دی او د دې سکول چورمن دی دا جی اصل کې تماشه د دې لپاره اچولې ده یا لکه نو زه ورته خبره کومه که نه پرنسپل صاحب لږ چپ شئ که نه چېرته ونه خویږئ نو زه په خټو کې روان یم چې خویږم به پرنسپل زه یم او که ته ټیک ده چې ما میخې ساتلې دي خو د سکول تجربه مې شته څه مطلب مطلب دا دی چې پرنسپل صاحب د ماشومانو د ښه صحت دپاره په سکول کې میخې ساتلي دي چې ماشومان پیس کړي نو د دماغ به صحیح کار کوي خو د دغه پیو پیسې مونږ په فیس کې نه اخلو دا خبره م کوله نه ما خو نور څه ویله خو ځه دا خبره م ټیک ده قدم را واخله دا خبره اجازه ته تصویرونه واخلو او تصویرونه ورباسه یادکه ته خو ځه ته خو خپې وباسه کینټین ته ځان رسو ځه ښه منډه که تصویرونه ورباسه ولېږه دغه که ولېږه دا دې خوا شه داسې لرګی کېږه خو مه کنه سم نه دغه په تصویر چې صحیح تصویر راشي چې تصویرونه خو بیا وروسته خوند کوي چې په اصل کې څه خوند خو پکې چا ته ګورم نو دې خوا ګورم که دې
امید دی میډم چې ستاسو په موجودګۍ کې به د سکول ډېره ترقي وکړي. بالکل بالکل اسې ستنه مثلا مس شاین دا سر مې لږ دروند غوندې دی خو ګورې زه بیا هم سکول ته ځم راځم خو تاسو ټول به زما عزت کوئ سر نه به برکه مې هم کوزوئ هسې زه ستاسو مشره ماسټر یم که نه او د دې څه یم ولې نه میډم ستاسو عزت کول زموږ فرض دي. خو که چېرته شملو مونډه مې زړه کېږي که نه نو بیا ما کور له راځئ یو جام خو در باندې څکم که نه وای میډم زما خو کورنۍ شملې ډېرې زیاتې خوښي او بیا ستاسو د لاس شملې خو به ډېرې ترسکوني. جینه زما نامه میډم نه ده مرغۍ بیبي ده مرغۍ بیبي نه مرغۍ بیګم میډم په انګریزۍ کې عزتمند مشرې ته وایي. جینه زه دونه مشره هم نه یم او نه بوډا یم دا ګوره اوس مې نه لګولي دي زما عمر څه دی خو سپیاکو تپلو د کور کارونو سره داسې شلم. جی میډم ماشاءالله اوس هم زموږ د ټولو نه ځوانه ښکاري. که جینۍ ګونګۍ ده چې ما سره خبرې نه کوي؟ نه میډم دا په پښتو نه پوهېږي په اردو کې خبرې کوي. مریم तुम कुछ बोलो ना. मुझे पश्तो नहीं आती. वैसे ये है कौन स्कूल جینۍ دې ګونګۍ څه وویلې؟ میډم ستاسو تعریف یې وکړو. جی بالکل. ها نو داسې راته وایې که نه الا دغه توتني پلار ته وایي چې ما کور ته ورسوه باران را روان دی ټولې سپیا کې به رانه لمدې شي الا شابه زر کوه هی د په 1 روپۍ سپیا که ده تاسو په ارام کښېنئ زه ورځم دارې. الا زر ورشه. بل صاحب تاسو د دې سکول د پرانیستو مقصد څه و؟ اصل کې وجه دا ده که نه چې ملک کې د پیو کمې دی که نه تاسو خو پته که نه چې ملک کې د پیو کمې دی نو دا کمې وجې دی د دې ماله یو خو چې خبره شروع کم نو پتا به ټوخې ولي پرنسپل صاحب نو ځواني د نصیب شاغي د نه د سکول تپوس نو خدایه پاکه کسم هغې خبرې له لازم که نه ومکه خبرې له لازم خو چې ته ما خبرو ته پرېښودې که نه نو ما میخې ساتلې وي که نه دا خبره صحیح ده چې ما میخې ساتلې وي خو په پایو کې ګټه نه وه حالانکې ما پکې نیم په نیمه اوبه اچولې ما را بند که دا ټوله د پرنسپل صاحب مطلب دا دی چې دوی به لوښي په اوبو ډېر ښه وینځل بس داسې به ووایو خبره دا ده که نه نو ده بیا ما ته دا خبره وکړه چې سکول پرانیزه ډېره ګټه ده پکې نو دا ګټه ده که نه دي چې د علاقې ماشومان اعلی تعلیم وکړي دا خبره هم کولی همدکه که نه همدکه مې کوله قدم راواخله تاسو یې استادانو تاسو بهر نه راوختي او که جي زمونږ په کلي کې تعلیم یافته استادان نشته که نه نو دلته د بل کلي نه مونږ استادان ما نه دا ټوخې دې نه شي بندېدی ستاسو ځواني نصیب شهید صاحب مقصد دا دی چې زموږ په دې کلو کې چې کوم دی دلته تعلیم یافته د انګریزۍ استادانې نه وي نو مونږ د بهر نه د انګریزۍ استادانې راوغوښتې چې زموږ د ماشومان اعلی تعلیم حاصل کړي همدکه خبره ما سر کاکاجي خواږه مې وایي چې ما زر کور ته رسوئ باران را روان دی په کوټه مې څپیا کې تپلې ټولې به لمدې شي وایي څه سپېره مخوکلې ده یاره دومره را باندې بدې لګي دومره را باندې بدې لګي چې څه در سره وکړم و د خدای نیکبخته په سترګو ړوند دی که څه چل دی ښه ګوري چې دلته میټنګ روان دی سم د شاتو مچو ګبینې پرنسپل صاحب ته لږ کښېنئ ښه جي نو زما په خیال چې دا خبرې به په دې ځای باندې ختمې کړو ستاسو مېلمستیا په موږ باندې قرض ده او امید لرو چې تاسو به زموږ په دې سکول باندې ډېر ښه لیکلو کوئ بالکل ولې نه اجازت دی اورېږئ جي زه سره بهره پورې ځم جي زه دې رخصت وم راځئ دا ټول کارونه یې د مور دي که نه تا به ورته غوږونه ډک کړي. ولې مور مې څه ویلي دي خوارې اصلي ورته په زړه کې ټکه ده سکول کې ما نه غوښتې ځکه دغه ښکاره کیکونه وخوړی شول خو پلار دې دونه ونه کړه چې نورالله له مې یو بچی ورکړې وه خو دا ټول کارونه یې د مور دي که نه پته دې راته چې کیکونو پسې دې په خېټه کې درد دی یا ما له ډېر روړه چې ته پاتې شوې څه چل دی لوړې مې دي په بکس کې دي که نه خواږه مې وایي چې د مور نه دې ولا پټ ورکه ای برینګه بیم د ښځه شوې که نه ما په کیکونو باندې څه کول خو ما ته به دې اړ ویلی وی نو زما به د زړه ښه شوی وې وایي ما زغم یې وخوره ورشه ټول کیکونه دې مور له راوړه خوارې و چې شونډې نیولې دي چې غوړې شي زمړې
یا الله ته پکې خیر واچې پروردګاره. یارکه بس که کنه څه واده خو هم دله نه دی کړی. دا کله کولو د تماچه کوزه که. او بله خبره دا ده چې سکول ته به ګورې په سمو جامو کې راځي. بدل که دا تامې دی مله کوز که دا کله کولو دا تماچه دی. د تتنی پلاره ما ته خو اوس پته ولګېده چې هلته زما څومره عزت دی. ټولې استادانې رانه داسې لکه د سپېلنو. نو د سکول مشره نه هسې یو خبره ته کومه که نه سکول ته داسې روزانه زه راځم پېژندلې به یې نه او د سکول د ګیټ نه به یې شړلي وایي به چې دا څوک خیرماله راله. څه زه تا ته خیرماله ښکارم؟ هلته ټولو استادانو راته ویل چې څومره جینۍ ښکارې جینۍ. زما د خاص صفت یې کولم. نو صفت خو به یې خامخا کولو نو هغې غریبانانو ته پته ده که نه چې بیا به هم د سکول نه وباسي. ویم زما په زړه چې شي که نه نو خدای داسې د نینو بټ به مې درې جوړ کړی. څه زه دومره بدرنګه یم چې ته ماله نینو بټ جوړې؟ نه د تا نه دا تپوس کوم تا ما پسې دا نرولا دا د کونټرو خل ولې رالېږلی و او ورته دې ویلې چې ورته چې ما کور ته ورسئ باران دی او څپیا کې لوندې نه شي نو د خدای نیکبختې دومره ده چې عقل نشي تخیل پرنسیپ ما. نو دا ټول کسور خو د نرولا دی که نه هغه ته پکار چې پټ به درته ویلې وې. په روپۍ سپیا که ده چې زه نه وې راغلې نو د 100 روپو سپیا کې به خاورې ایرې شوې وې. ویم د دې نرولا دا شغل په ما ډېر بد لګي. ویم د سړیتوب خبره چا دې نه ده کړې. ویم که دا لور مې پرې واده نه وه که نه اوس به مې د سکول نه چوټي کړی و. وځه درته یم وځه. دا ټول کسور د هغه خرمانی دی هغه مکاره نه ده دا ټول چلونه ورته هغه ښایي. زه یې ډېره ښه پېژنم. بچه غم مه کوه زم لوښ یم او غم د کوچو لوښ یم. ویم داسې بیا دله په دې سکول کې زه تنګ کړم که نه داسې تنګ چې دی به په خپله دا سکول پرېږدي خو چې ومې ګوري سخل کاکو نو مولا دې خلکه سخل کاکو کې نو صیب راته نه شي ویلی. پرېږده څنګه یې مور او هماغسې زوی. زما چې ځان له یو پیاله چای پخې کړم سر مې بیا دوی. یو خو زه یم ستا د دې سر نه تنګ شم که مولا د دې سر نه خلاصه که. آمین. څه ته ځواني دې نصیب شه میخین صاحب نري شه پرنسپل صاحب او دې که ته د پبلیسټي زور په سکول یې څومره اثر وغورځولو. هلکه دا پیسټي څوک ده زما خیال دی دو نوې استاذه راغلې ده او تا بغیر د تریویو نه اخیستې ده. دا ولې؟ ما ته خو ستا په دې کوپړی کې ونډه ښکاري دماغ خو پکې شته نه. ستا غوندې پرنسپل چې د کوم سکولي که نه د هغې د الله مل شي. زه راته رنګوم او ته راته ستار. صحیح خبره کو ځوانه دا جینۍ ده څوک اخر د دې سکول مالک یم د 50 میخو مالک پاتې شوم څه ګپ نه دی قدم را واخله. دا د میخو ذکر به نور پرېږدې دا جینۍ نه ده. نو دا سړی دی؟ سړی هم نه دی. نو دا څوک دی؟ ګوره پبلیسټي وایي مشهورتیا ته د اخبار زور خو دې وکته که نه څومره ماشومان داخلې له را روان دي. ما نه پوهېږم ګپ مې سره لګولو په ټوکو هم نه پوهېږي سړیه کېنه ته کېنه. یاره خو داسې حساب دی که نه اوس ورځه او فیسونه راغونډوه. ته ځواني دې نصیب شه ګوره اوس دې د کار خبره وکړه که نه د جمعې په ورځ به در سره فیسونه راغونډوم. یاره څه بختوره ورځ دې ورته کتلې ده. ګوره د جمعې په ورځ د ماشومانو پلاران را روان دي ځکه خو مونږ خو لا نرخ نه دی مقرر کړی د فیسونو. او دا خبره خو دې خو که نو نرخ کېږو او که نه زه خو یم چې 300 روپۍ به داخله فیس کېدو. 300 روپۍ زماله هسې مې د 50 میخو نه لاس ووینځلو. خو خدای پاکه نو ستا زه څنګه پوهې کړم میخین صاحب 400 روپۍ د کتابونو فیس هم دی. نه په کتابونو کې څومره بچت دی؟ 200 روپۍ او 400 سره ماهانه فیس کا یعنی میاشت په میاشت چې به ماشومان 400 سره انټرټینمنټ فیس کا. د ټورنمنټ د فوټبال او د کرکټ یاد یې که نه قدم راواخله. اومه قدمې خو عقل دی. انټرټینمنټ ټورنمنټ نه انټرټینمنټ وایي خوشحالولو ته یعنی ماشومان به هم خوشحالول غواړي که نه. نه نو بس استادان یې پوه کړه چې ماشومان سهار وختي څنګه راشي بس تاسو یې تخنوئ. آفرین تا له څوک په تخنولو باندې فیس نه درکوي ښه 1500 سره یونیفارم فیس کېدو. نه نو فارم دې لا جوړ کړی نه دی او 1500 ورته اخلي ولې خیر خو دی ونډه ده پکې که نه
زما یقین دی چې ونډه ده پکې. ګوره یونیفارم فارم نه، ما تا ته ویلي نو چې دا د ماشومانو جامو ته وایي. نو خدایا پاکه نو د ماشومانو فارم پکې یادوه که نه، ټول هم فارم دی. ویم د سړي مازغه خلاف ته کښېنه مه راکښېنه. ښه نو اوس به زما په خیال چې دا فیس به دله ډېري دا ټول چې راغونډ کړي. نو جمع به کورې که جمع به کړو واره جمع کوي ترا چې دا دی هغه زونګي له ورکم چې دی مله د دې زونګي دا نوم خو راته ماله بدې مې راځي که نه ماله راته که نه. ته چېرته روان شې؟ ته چېرته ځې؟ زه ورځم هغه میسانو باندې یو چکر وم چې ماشومان ته سبق هم ښیي او که نه. یا که خبره کومه دا د میسانو دا ډیوټي باندې نه ده که چکر به زه ولګو. نه دلته کښېنه کښېنه دلته پرنسپل یې مړه. ښه نو خوښې دې مشته ما وکنه په بورکه کې چې راغلی وکنه زما خوښې وکنه. وای تو ګوره تی زمي او ایله په اسکول کې چپړاسي. ویم دا ټول کار مې د سخر دی. ویم خیرې ورته نشم کولی که مولی په ټوغی الله د میغې د خپې لاندې راوله چې چوره شي. ویم یو خبر وکړم. څه خبره؟ ویمې په ایمان تاسو دواړه چې خاندئ که نه نو ډېرې ښایسته ښایسته ښکارئ. تا ته مونږ یو خبره کوو. ویمه خدمت وایي تاسو دواړو لپاره خو زه لال کړی چرګ یم. ګوره که هغه سیکرټري پرنسپل صاحب ته زموږ په باره کې څه خبره کوي که نه نو موږ ته یې وایه ښه. دا غواړو څه خبره نه ده وایي. الف انار ب بکری الف انار ب بکری स्टैंड. शाबाश कीने तुम्हारा माशुमान सबक खोदल है? जी सर इन बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ. उर्दू खोदल करता है? जी सर. शाबाश बच्चों दादा तो ये कहना कि पैसे खुम जसान से रोड़ी दी कहना. शाबाश चीनी में छुट्टी से देखना चीनी में छुट्टी से टीम को लगा कहना कहना खबरी कवा दा खबरी कूल करता है. चीनी में छुट्टी से बच्चों कहना نو تاسو به داسې کار وکړئ چې نیغ به کینټین ته لاړ شئ هلته به ځان له سموسې والئ او سره په یو ګیلاس هم وڅښئ ښه پیسې ځان سره ډېرې زیاتې وروړئ پوه شوئ که نه بس پوه شوئ شاباش ته به داسې کار کرتی که نه چې زه دا نور خلک هم کتل کرتی نو بس هغوی کتل کوي ته سبق ښودل ہوتا ہے. अजीब प्रिंसिपल है उर्दू भी नहीं आती. ما په خپلو بېګناه سترګو لیدل چې د مس مریم د کوټې نه راووتلو. څوک یا دی پرنسپل صاحب؟ تاسو د پاره پرنسپلي زما خو سر کاکا دی. زما په خیال چې دی دا لیدل که نه چې وګورم چې ماشومانو ته سبق ښیي او که نه ځئ ورشئ تاسو ورته سبق وښیي ځئ. सबक चाहता हूँ खाई माशुमान कब السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ته دلته څه کوې؟ زه تا نه دا تپوس کوم چې ته دلته څه کوې؟ ستړی مه شې سر کاکا ستړی مه شې. ویم دومره کمیس در کې نشته دومره کمیس در کې نشته. یارکه خوله دې بدې ښکاري چې ما ته پرنسپل صاحب وایي قدم راواخله. نو قدم مې راواغه شو که نه خو تاسو هسې غوسه کېږئ نو. ویم خدای خبر چې کم کمکل برتي کړی دلته. ویم مسخر کاکا خو هم تاسو برتي کړی مه که نه نو. وشه سرکوزیا. سر تاسو غوسه کېږئ ما خیر دی زه به پوه کړم. نه دلته به نه پرېږدئ بلکل به دلته نه پرېږدئ. سر تاسو کښېنئ که نه. زه د مس مریم زنانه د سبق ښودلو کوټې ته ورغلم هغې ماشومانو ته سبق ښودلو او تاسو دلته ناستئ ماشومانو ته سبق څوک ښیي؟ सर जमून क्लास निश्ता. نو چې ګیلاس نشته نو په کټوري کې اوبه وڅښئ که نه چې ګیلاس نه نو تاسو به اوبه نه څښئ. سر ګلاس نه کلاس یادوي د مس مریم نه پس زما کلاس دی زه به ورته انګریزي ښیم سر. نه پوهېږم داسې پوهېږم اخر تعلیم یافته یم که نه خو اخر ګوره خبره دا ده که نه ګوره تاسو ته خو پته ده که نه. سر خیر دی انګریزي به ورته زه ښیم تاسو بېغمه اوسئ. په څه ده که نه داسې انګریزي به ورته ښیې که نه داسې انګریزي به ورته ښیې چې د انګریزانو به سمې دوړې وباسي دوړې. سر تاسو بېغمه اوسئ. بس زه به اوس لاړ شم. سلام علیکم او ګډ مارنینګ. وایم چې سکول ورته پرېنږدې څخه خوښه دې همدا غواړي چې سکول پرېږدې. خو صحیح ده مورې خو هغه زما ناوې نه کړې چې څه شوه هغه ته د ګاونډیانو که روټۍ پخوي ګوره زویه خدای دا مور د بېګا شپې نه وانړوي
او چې دا سکول ترې نه پاتې شي دویمه چې څومره تا تنګوي که نه نو ته د خپلې ښځې نه وباسه اخو وګنه صحیح ده مورې خو څنګه به تنګوم ورته وایه چې دا روټۍ څوک داسې پخوي ترکارۍ کې مالګه زیاته شوې ده څه ناسه ورته بانه کوه غوسه کېږه ورته ها نو مورې نو که په ډوډۍ کې مالګه پوره نو بیا نه پوهېږي که نه برناکه ورته غوسه کېږه دا مالګه خاصې بهانه ده پوه شوم مورې بس پوه شوم همدغسې به کوم مورې اوې پام کوه چې مور ګردانه لاړه نه شي او زه یم په دې کور کې دومره تنګه کړم که نه چې سمه وینځه به ترې جوړه کړم وینځه بالکل پوه شوم مورې روټۍ مې پخې کړې ښځې ته ته ما نه ویلي چې په دې ډوډۍ کې دا مالګه مه زیاتوه مغه برینګه وختې که نه بی دا پته لاسه چلو شو روټۍ د خولې ته کړې نه ده او په دې کې مالګه زیاته ده وای او کوي ما ډوډۍ خو ما لا خولې ته کړې نه لورې دی اوږې شوی دی ده ته روټۍ واچوه چې موړ شي هله تا نه ځه ای مکاري خیر تاسو بیا وګوره ډوډۍ راوړه مې ناوې وګي تماشې خبره کومې تا څه کار کوو که نه هغه ډولکیمان نه دی ډولکیمان یو ځل بیا راغواړو که نه ټانګه کې به یې کینو او ورته وایو چې په دې ټانګه کې ډولکی غږوه که نه په دې کلي کې به یې وګرځو که نه او بتلګی به یې ډک 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 نو ډولکي لپاره خو خلک دې ډولکیمان له خو خلک راغونډېږي بس دی به پکې اعلانونه کوي زموږ د سکول صفت به کوي خلکو راشئ ماشومان دې سکول ته راولئ دا سکول ډک کوي د ماشومانو نه په دې سکول کې به باندې پن سوچسکو او د خاص پیکویو سموسې هم پیکو بس کا میخین صاحب ومقره میخوا کل دی نو دا سره سلیما فلم خو نه چې موږ په ټانګه کې کېږدو خلکو ته به وایي چې راشئ فلم وګورئ دا سکول دی سکول سړیا نو د خدای نیکبخته که زما د سکول دا حالي که نه نو 15 میخې لاړې په سیند له وشوې قدم راواخله قدم څنګه در واخلم لږ صبر خو وکړه که نه داسې په منډه خو نه په ټنډه ده ګوره زما سر کاکا څوک راغلي دي که نه وایي چې زه راشم که نه څوک دي زه چې تپوس کوم څوک دي دی راته دا لیکي یا خدای نو ما ته څه پته نو وځه نه څه اواز کوه ته د دې سړي د لاسه به زه یو ورځ دا سکول پرېږدم قدم راواخله دا چې تا زوم کولو نو لږ سوچ دې نه کولو مخکې السلام علیکم وعلیکم السلام ښه چارې هلکه ښه چارې ولې پرنسپلینو کم از کم لږ د پرنسپلانو په لهجه کې خو خبرې کوو که نه ځواني نصیب شه د 15 میخو مالک پاتې شویم ځان پوه که پاسه پوهېږم خیر جي کینې دا جی زموږ د سکول پرنسپل صاحب دی او د دې سکول مالک هم دی دا مو ډېر ښه وکړو چې دې علاقه کې انګلیش ماډل سکول هم شروع تاسو په خدای جوارو کې جی ما ستاسو دپاره دي دا 15 میخې ما ستاسو دپاره خرڅې کړي نو چې خبره شروع کوم په تا به ټوخی ولګي جی زموږ د پرنسپل صاحب مقصد دا دی جی چې موږ د دې کلي د ماشومانو د اعلی تعلیم دپاره دا سکول کولاو کړی دی نو خو همځکه خبره ورته ما کوله که نو همدې خبرې له زه را روان وم ورته بله خبره دا ده که نه ته ما لږ پرېږدې د جي زه یې پوهیوم جي که نه بس پرنسپل صاحب دا مقصد دی جي چې دا مکمل شاګل اکیډمي انګلیش ماډل سکول دی فیسونه یې لږ سیوا دي خو مطلب دا دی چې او جی ټیک ده فیس خو ورته څه خبره نه جی بس چې بله خبره درته کومه جی فیس مې خدا خیر پرېږده زمونږ د سکول دا کمال دی که نه چې مونږ ماشوم په 6 میاشتو کې پاس کوو مطلب دا دی که نه چې په 15 کالو کې که نه ته ما پرېږدم ما دا که نه خبره ورته کوم دا ډاکټې خبرې ته مې نه پرېږدي په 15 کالو کې د خدای په فضل سره ماشوم چې کوم دی 10 پاس کوي ما دا ځان مې ټوخی دی ورته د پرنسپل صاحب مقصد دا دی جي چې مونږ ماشوم ته د کال تعلیم په 6 میاشتو کې ورکوو دلته بهر تاسو وکړه چې نرخنامه مالچې په دیوال ځوړنده کوي بس ټوخن دی د ټوخي بوتلې پرنسپل صاحب وایي چې بار نوټس بورډ لګېدلی دی په هغې باندې د ماشومانو د فیسونو لیست شته دی جي نو تاسو که څه مسلې هغه وګورئ بیا ګوره جي حیثیت پرنسپل زه ستاسو شکریه ادا کوم ستاسو شکریه ادا کوم او زه تاسو ته داد در کوم چې تاسو خپل لخت جګر زمونږ په دې سکول کې داخلوئ او تاسو چې نور بېغمه شئ د خیرات سره سوچپۍ سموسې پیکورې دا هر څه به پرې مونږ خورو او حساب کتاب به در سره بیا مونږ وروستو کو قدم راواخله ټیک ده جی
زه بیا د جمعې په ورځ به راشم بالکل بالکل جی زه خو هم کینې جی کینې نه ځئ جی ځئ به ته به مې زیات ټوخېدګي او ستا به کاري ټوخه خبرې ته څوک بیخي نه پرېږدي ته بیا زه نه پوهېږم یا زه اندازې کوم نو دا اوس که ته ناست وې نو اوس به د پیچې او بسکټ خوړل نو خو زه خو ستا فایده لټوم پاسه دې کې صحیح واچوه شابه پاسه مړه خوبونه پکې لاکې ایکسکیوز می ما خو تاسو په کلاس رومز کې تاسو خو دلته ګرځئ موږ سر سره مې اورېدلو راغلی او سر نه داتي سر راځئ جی راځئ ځواني نصیب شه راځئ باڼیچه بند کړه باڼیچه السلام علیکم وعلیکم السلام داسې راته ښکاري لکه چې په نکریزو را روانې یې سر وایي زما په سر څه شوي زما خیر جوړ زما دا سر ورته دونی ښکاري داسې به کله یې نو په دیان خو زه یم سر نه رښتیا پرنسپل صاحب ماشومان هم دغه سوال کوي چې موږ ته کمپیوټر وښایې چې موږ په کور کې ویډیو گیم کوو نه د خدای په فرضه په کمپیوټر باندې خو زه ډېر ښه پوهېږم خو دا د ودونو ګیم څه شی دی ویډیو گیم دا د ماشومانو لوبه ده جي ستاسو هم دا ځواني نصیب شه چې دا کمه ده امین شه اخر د 50 مې خو مالک پاتې څه ګپ نه دی ګوره پته ده تا په کمپیوټر باندې زه ډېر ښه پوهېږم نو بس کمپیوټر به واخلو که نه خو سر دا کمپیوټر به ته ښایي څوک روزانه هر په خپله کمپیوټر خیم ولې سر تاسو له کمپیوټر درځي ولې نه زما په خیال څه وخت کې دي کمپیوټرایزډ میخې اخیستې وې په هغې به یې چلې زده کړی نو وایم ټول کمه کوي ټول قدم راواخلو سر چې تاسو سره مواسطه ده نو اثر خو به راباندې کېږي که نه زما خبره تاسو ټول غوږ کېدئ تاسو بالکل بېغمه شئ ماشومانو ته به کمپیوټر زه ښیم زه سر مې وړاندې څه درونو چې ستا خبره نورم دروند کو خو هغې خو د نه ده سمه بلا ده بلا وی مورې زه هم ستا لور یم ستا په کور کې به درته دومره تنګه کړم دومره چې د کټ به یې کړم لورې ته داسې وکړه چې نورالله لاس کې واخله د خواښې خلاف ورته غوږونه ډک کړه چې بس د مور خلاف شي وی مورې اخو زما مني او که وی نه منل نو سر به پې وګرځوم زړه خو یې ځکه ډک دی چې سکول کې مې برتي نه کړه ای مورې یو خبره وکړم زر وایه لورې څه وې مورې درته وایم که نه میم کوزې کور کې ډېره تنګه کړمه که نه نو پلار ته مې ووایه چې سکول کې یې نوکره واخلي او ته دې سپېرې سترګې خاورې شه په سکول کې رانه قدم کېنه خو سکول پې نه سپېره کومه نه که نه مورې ګورې چې سکول کې واخلې که نه نو په یوه ورځ ورځه ته خو هم د سکول مشره یې که نه ښه یې تنګه وه او دا سپېره به راته بیا جي کوي وای لورې څو خیارتوب خبره دې وکړه زه به دې پلار ته ووایم خو بس ته نرولا لاس کې واخله وی د هغې نه ته بېغمه اوسه ښه مورې ناوخته شو زه ورځم ګنې سپېره به راسره بیا جګړه وکړي زه زویه زه لورې مخه دې رڼا شه